یو پوښتنه درڅه وکړم؟ یا وبېکم دغسې ناست ښه وایي تیاره روانه وه 500 ډبرې پکښې کې وې یوه جن راولوېده څو پاتې شوې دا پوښتنه وه ستا سر نه په خلاصېږي پوښتنه ده نو دې جواب راکړه نو خو 500 ډبرې راخیستې دي په تیاره کې یوه راولوېدل 499 پاتې شوه هو ته وایه چې څه زوروره پوښتنه دې وکړه او دغه به پیل به په یخچال کې څنګه کښېنوو پیل په یخچال کې دا خو امکان نه لري دا نه کېږي وایي نه کېږي یخچال دروازه را خلاصه کړه پیل ورپورې وایه بېرته دروازه وربنده کړه خلاص صحیح او دغه اوښ به څنګه په یخچال کې ځای وو نو خوا د تا چم راوښوي یخچال دروازه به راخلاصه کړو اوښ به ورټېله کړو دروازه به پسې وربنده کړو یا پیل هم پکښې کې دي اول به دروازه را خلاص کړو پیل به راوباسو بیا به اوښ پکښې کښېنو بیا به دروازه وربنده صحیح شو دا غلط شوم زه دغه په ځنګلي کې زمري مېلمستیا کړې ده ټول حیوانان ته نو ټول حیوانان ورغلي وه یو دانه نه و رغلی هغه به کمی وایي مرژک بې غیرته به نه یو راغلی یا اوښ نه دی ورغلی نو ولې نو خو هغه تا په یخچال کې نه کوي بند او ښه وایې هغه په یخچال کې پاته دی صحیح شو او بله پوښتنه غټه واله ده د اوبو سمسارو واله ورته وایي سمسارې پکښې کې دا اوبو کې خو یې دي نو په دغه کې دلته هلک ولاړ دی نسي ته راوښتلی نو څنګه به اوړي سمسارې به وژني بیا به دې راوړي بله کم خو نسي اوښتی یا اسانه اوښتی سي څنګه سمساري خو ګرده تللي دي د زمري مېلمستیا ته داسې اسانه به وواړي نو واله خالي ده دې هلته صحیح دی بیا غلط شولو خو بیا هم هغه هلک خورکۍ مړ سو ولې نو ډوب سوی به یې په اوبو کې یا هغه په تیاره کې چې 500 ډبرې به یې واچرایي لاس وه هغه راله هغه یې پر ده ومړ سو هغه یې مړ کړ ولاړ سره ته لوی سره په تیاره کې ډبرې راخیستې دي انسانانو ته چانس نه پیدا کېږي تیارې ته وخېږي ته ډبرې پکښې رابار کړي ډبرې په ټکټر په ټېله کې راخیستې په دا نه راولوېدلی بیا 14 پوښتنې نورې وکړلې بیا بېرته د هغه اولې پوښتنې جواب بېرته په اخري پوښتنه کې بیا راغلی هغه ډبره لا را روانه ده دا دونه پوښتنې او مېلمستیاوې او د یخچال کیسه شوه بېرته ډبره راغله د هغه نفر په سر راغلی څومره ولې پوښتنې دې راسه وکړې د فیسبوک وخت یې را ضایع کړې